تېره شتې اوس په چینچې والي وم د چا چې زما غوندې خاوندان که نه په کور کې پراتي هغه به ښه د روز ویني ته ما وي مزدورۍ له لاشه نو واپس یې کمبل راکړو او ویده شو درته داسې خبرې کوم چې کور ته ورشم خدایه پاکه نو یو دوه دې خطا شوي دي نو په کټ کې د هغه ملاسته میره شوی دوست پې کوم ځای ته خېجولي دي خلک وایي خدایه پاکه د خوشحالۍ ځای راکړي د سر سوري راکړي چې را سر مې سپکي دی ما له اوس څه راکړي ټول ورځ په بازار کې وګرځېدم او قصاب له چې ورغلم 200 روپۍ مې ورکړې یا نو تاسو به د الله نه ښه دروز غواړئ دا د غوزو مرقۍ مې راکړه ای د مخاري یو پاسه نظر مې الټا شو الله دې ځان له سټ کړي که نظر دې نه الټا شوی ته الټا کړو داسې تو شه پاسه پاسه سلام علیکم وعلیکم سلام ته ما ته دوه وایې دروازه چې خوبونه کوي نو دغه خوبونه خو به وینې که نه سودا دې راوړه او که نه سودا مې راوړه تا ته اوس ګوتاوه کوم که نه ښه کار به وکړې زه به د خېټه خوب نه وکړم او ته تیاری وکړه بیخ بنیاد پیوزه بیخ بنیاد پیوزه دې خوب خوره نه بې زونډو متکه جوړه کړه روز تر روزه پلنېږي اټیک پرته وشي اټیک ښه نو څه وکړم څه کې اسم مه کوه اسم مه کوه چې بار لاړ شي پردي غیبتونه کوه او چې کور ته راشي خوبونه کوه صحیح ده داسې چل به وکړې که ته نن کار لو نه وتې که نه نو یا به زه په دې کور کې به یا به ته بس زه به ماته ځه چې به کوم ځای دې ځه ما غیرې نه خراب کړو نو داسې د لګان خاوندان چې رچي نو دغه ښځې ته وایي نو څه وکړم څه وکړم د اسمان له ستوري راکوز کړم هغه خوبي تا کې الله نه رېښودې ایمان باندې پوره وشماره ده تاواني مې نه کېیو 50 ایمان یې راوړي دي دوباره مو شماره چې کې کوریو شپېته ځله نشم شمارلی خو یو ځل مې وشمارل که نه بیا راشه دې خوا ته ښه درلمه نو څه وکړم ته د ما له اسمان نه ستوري څه د ریتون نه ته ما له توتان هم نشي راسنډلي بسکۍ دې پکې که نه پاسه پاسه ولې پاسه ما پاسه راته وایم ښه څه چل دی چې مې پاسې ودرېږه پاسه پاسه ودرېږه داسې چل دی که نه چې هله به کور ته راځې چې ما له تا په کومه ورځ 2000 روپۍ ورځ لیږي 2000 روپۍ به زه به کوم ځای ګټم زه به دوبۍ ته لېږې څه لاړ شه د عمردو په بازار کې کښېنه سوال وکړه خو ما له به پیسې راوړې زه پردي خدمتونه نور نشم کولی تا نشم ساتلی اوس به یې راخوږم زه یې پردي بېګاري نه شم کولی دله او 2000 روپۍ به ستا له کوم ځای راوړم ته ما له غزار راکړه نو زه به له د خولې دا کمانې کږې کړم 4 کاله وشو د باده باده او دا 4 کاله ته مو ساتلې او باقي د 4 کالو نه واپس ته ما ساتلې ځه کوم ځای کې بیا کومه کار وکړه وځه د چا نجیب ووایه خو ما له پیسې پیدا کړه بس ما له یې د ړوم وینې وچې کړې دومره قسمت کوم دی سخته شي الله دې سټ کړي که تا سره زه باقي سختۍ رالم که نه ته به د سړي زوی شي تاسې ته په خبره نه پوهېږې Así, da la capar bandera, pues un día se cortó más acá. Ya vieron que esta bandera fajera. یې لکه دا کار دی په بایلونه کې دی خو راشه ته لږه هېکه درلمه کښېنه دلته ته لږه وایه څه ته ما ته ده ووایه چې ته کار کې او که تا دیوال ته ډډه وارې یا څو دې ته ټوله ورځ ناست دی ما ته ده ووایه نه که چې ستړی شم که نه زه په تا خرڅ نه یم ته ما له راکې 1500 روپۍ نه نه خوښ یې نه دی چې لږ روپۍ میاشت نه وتړم نو نه که ته خو غونډې وړې کورې جمع کې نو موږ هم انسانان یو که دا خدای تعالی ظالمه دا د جمع وخت نه دی او چې کور ته یوسم نو 2 مریضان په هسپتال کې وي هغې پسې وړم ټولو دا نه ډاکټرانې واخېستې د قانون مطابق د قانون مطابق یو نه واغېشتې ارام مه کوه چې رانې نالي ته زمونږ حصه یوسې او په شین بکس کې کښېږدې راویله خیر زکات دې ورکړه
بیماری به ختم شي. یوه دا زکات زه تاله نه درکوم یوازې ته خو نه یو زما په کلي کې خپل خپلوان دي ګاونډیان مې دي زکات ما هغې ډمل کوم او تا هم چې کوم دی 2500 روپۍ کال زکات درکوم او بس دغه په خوبي مو باسره خو خلک نه یو نو غونډه 10000 روپۍ باسي او په 500 کسانو تقسیم کې خو یو دوه کسو له ورکو نه کار به پیو شي او خو هغه چې روان کال کې تاله ټولې درکوم یو نه که بس مازغه علامه خرابه وردم دا کار کوم او ګرمي ده خشابه کار ختم کړه دا مزدوران نه دي دا سم د چارسدي خانان یې ته ځان نه جوړ کړي ټک کار نه کېږي ارامې پیسې دي نه دې ستړی کړی لیکن السلام علیکم وعلیکم السلام دا کاستنیا حاجی دا دې څه شي راخطا کړی دا لیکن زماره ترځي وادو نو د ګډو کومه چې دا نه پاتې لا شابه دا څه کار کوي راشو صاحب اډو کو ګورې نه هم نشته هغه نه څه کار کوي ظالم زمانه واه هم ته نه لګه بس په تونا نه مې جوړو ودرې خو نه راځه دې کومه ده څومره دا دې 300 او یو کم سلو خاجي خانو څو به اړو کې کیلو پسوري اډو کې کیلو چې هم قیمت نشته دی حاجی او څو کې نه بین قیمت ښه په شیل به کیلو دی انا کوي گزاره خو پکې وکړه کنه دې گزاره نه کې کیلو هغه څه څو به شو 399 ها ضربي 300 دا شوي خدای ایمان ته خیر کا دا خو نه کا 500 دي پیسې راکوا 530 ها واس پیسې راکوا نو خبره پیدا ها والا سلوي 530 ډیری ډیر شي دا چې کار دې کنه نه کا چې موږ سره کبا ډیری ان شاء الله دا 50 راک راشي په کې د موږ کاري موږ بدل راوړو نصیب دی راوړو بدل نورم دا مهرباني دا شي چالشي ها یلکا انا کو راشه دی خواته بیا رې سخر ګډ شو یاره خر نه دی ګوډو د خدای تعالی ظالما دا ډوکی تازه دی او بین کې د جوزي کې یو چې تا هغه سیټ ته واله وایو نو په خپل خو پارام ناشتي او موږ لري پاډو کو مرض کو نری کینسر هم دی خو دا مال میراث کړه خو ته کمره دون نه دیو 399 کیلو دیو هغه شوم دلته به سون ها څنګه تا سم پته ولګی چې دا غسینې دا سټابل څنګه دون بین کې چوبم تیری جس کولی دی خبر وکړه خدای هم دې دې کار سره دی ډوکی کې بعد وسو یلکه د خدای تعالی ظالم تا خو باندې چې الله ګل شکرې مې خرڅ کړی دی نه کتم ګوره را ګوره نه خو بس غون پوښتنه پاسه دګه پاسه تا خدای تبو برباد صاحب وکا دا کسان نه دي دوی ټول موږ سره دوکه کړی دی او ستا مازه کار نه کوي تا دا نه کته چې دا سړی ماله بره 300 روپۍ څوک راګی دا راته ولې دا ماته نه لیکو کانډې ته خو تو درې دي دا ځان له استاد جوړ کړی نو سید موږ شاګردان یو خلک خو تاسو کې چې دا بوجو ګوره چې پدې کې سړي اوس ته کوټه کې بندومو د بوسو لګي راته کومه مرچا کې به دړو مدان پیګه او یا به 300 روپۍ راکې او یا به دا ستاره تنها نه کټ کوم دا چلو کا چې 500 روپۍ را باسه ما دې او کنه ما دا په نه شو د موږ خاني مولا خيو یو چې خو په دیواله وکړه خدای ته په برباد کړ ته دا چې لاس موږ یو پریشان وکړو یو څه ته په برباد تاسو خدای دې ته برباد کړې خو تاسو څه چې ته په بوج کې نه وایي دا د موږ چارو ډول سمال کې باید خدای دې ته په برباد کړ راشه نه کا ها راشه دې کنه چې ګوره ته هم کنه چې خیر زکات پکې وباسه او دې کته 300 روپۍ لار یا ور د مسلمان مو کافر نه مو زکاتونه ورکوم استاد استرګي ور هونګه ته تا خیال نه کوو نو دا بوج مو ته کدا ته ته ما خو د ټیمان کتل ته ما ته دوی د ظالم دوی دا سوالو حق نه وو دا سي دوکا کویو نه کا ما ته چې سونه اندازې کیږي کنه نو دا دې خپل سره ملاو اوس بس کو دا راته وای اوس بس کې پدای چل کنه چې یو سړیو کنه سپیکه غوږ وته ها نو یا خپل غوږ پسې منډه و یا په وګړو لاس کې بس په سړک په پیسې ولګي دا کېده دا کار کو بس دا کار کو مړه بنیم روپۍ دا کوله به دی Kinisco me waya ashina bachari kavina gungeshwi wali wa gungeshwi wali no wai haluna ya badiyadu ya badihiyum ya badiyad ya badihitum mata gare pagare muwaya chizama gungeshwi wali no wai haluna ya tiuza ahunda tapaya la milata swala gata سجلوا ستتوينوا
ما نه سره کړی و ما خو په ریدم کې وي تا چې وي لکه خر چې اواز وکړي تا چې دوی اونو نه غونډه مر غیر غورځوي چې زما چې د وړانو که نه او چپه مې کوده ښه اوري دا مخلوق به راخچاو مړه او خو هغه وخت کې به چې ګورې دا دوکړې به چې نه وي ښه مانجو رباب وو اوري خوندی کوم ملس موږ سبا توبه استغفار مې خو خلک دمان سو ما دا چا وی چې تم دوکړې والي نه به چې دوکړې نو منګي مې ډېر ښه وه منګي وه خو به داسې وخت وکړه خواږه خلک وو خبرې ښایسته وي جنګ جګړې نه وي خو د شپې به 2 بجې کور ته راتلي پروا به یې نه وه اوس چې 8 بجې شي ځان به کور ته راسې کینې موبایل دنه علي او دا لا په شاخه لګی وژنې دي وژنې څه کې غوږ هم دنه پرې کړي یم دغه پرېږده ماله څه کار روزګاره وکړه زه نور داسې نشم ګرځېدي یم د سهار په بانک کې په ایمان چې په لومړي ځل نوې ټپه وړې ده د نغدورې وړې ده نو ځکه خوشحاله م شوې یو کار بیا روانوم که نه خو دا سوچ چې راغی څنګه دماغ وکړي سوچ دماغ خو دومره دماغ نه وي وي څه به څټ یو څه به خو وایي د برغه وره دماغ وي خو سوچ پکې راغلو بل تپوس نه کومه کار خو درله ګورم خو دا تمانچه نه دا به کوزی نه دا خو دوی نه کوزو وه ولې ولې دماغ وجود ډېر وړوکی دی چې څو کاله پاک وباسي سیده نو بیا خو به ته زه جاړم چې دا مې چوري که نه څوک راتلي نه شي ته یې خپو ته ګورې سم د چشمو ډاډ وي او په ایمان چې بېخي داسې کار دي که بسې کار در شروع کومه خو ګورې کار به کوې او پیسې به ګورې پټې جیب کې دې مالګه راسې دا یې راوړم که نه ځو چې دونه توره دې کړې ده نو ته ګور اوس ماته صحیح ده راځه زما همسایه سره راوله چا به راول هغه دې په تاسو کوزیا شکر دې پروردګاره اوس په دمه شم چې دې کار شروع کړي زه به ناست یم او ناست یم اوږده به یم ټاپې به ویم چاربېتې به ویمه راځه بچې ده هله مخکې راځه شهیده ده وایي خدا وکړه او یې پیسې راوړه ته چا نجیب ووه دا مې باقي تهڼې ته بوځي په چامانې یوه تاڼه کې پروت یم هغه دونه ماشي مې خوري او زیړه داله خورم د دې دماغ خراب دی یو ځای ټیک ته ته خو هغې پورې به کور ته نه راځې چې څو پورې 2000 روپۍ نه یې ګټلي بس الله یې رمانې ښه وکړي یعنې ته خو مې د تورو تمبو شاته کې په ایمان چې دا رمانېدان وایي ښه والله بعضې کار ته داسې وکړي چې د سره د کولو یا لکه د خدای مسلمانه وایم د اډوکو کیلي 500 او 150 روپۍ ما ته دا کباړي دوکه کړ 20 مې تللي وویل روغ سړی دی راباندې په بوج کې باندې کلمې دې پرې راویستې دا څه دي مړه پرېږده مړه ځان له بله 20 روپۍ پرې راکړې هغه ساده ګل را روان دی اسلاميه اوس کار وشو سته ګوره ښه چې چانس خلک څنګه وشي راځه ورګه منډې مو وکړه په مزه ولا راکاو شه ورګه دې په دوه درې بوه څوک چې واده کوي د قوي السلام علیکم ګورېږي څه جد ما بس دې لږ پریشانه کې ما ټینشن کې ما نو څه پریشانه کې یار دا اوس موږ ته نه اوس یې شوی الله تعالی زاوړو مو ځکه کې یار مې اوس دې سپیره شوی ما نه ساده ګل روټي خپه کېږه ما په دې وجه باندې خو موږ ښځې نه کوو چې بیا هم د ښځو لاسه په کور کې ځای ني دا ته اوس ښځې ستانه پلردان کړې څه وایي راته ما ته وایي که نه پیسې کار روزګار نه کې د ځان سنډا ساس کړی ناراسته وایي چې په لکۍ کې مې نیغ نه وایي نو وایي پیسې نه په ډډه نه وړې وایي هر وخت یې ودي وایي تا نه به څه تازېږي واړه اسلامي ده ته څه وایي لکه زمونږ ورور یې د ورور نه ته کم نه ګورو زمونږ خپل پوره یي ته ته دې خبره کوم ټینشن کې چې وایي د څه ټینشن ما ته ویلې به کور ته راځي چې 2000 روپۍ ورځ ګټې مړه دا خو اسانه خبره ده ښه وشوه که نه دوه نه موږ نه درې واله 3000 روپۍ موږ درکړو ولې دا په دوبۍ کې ګرځم زه دوبۍ ورته ووایه خو یو کار به کې نن ورځ به دې زمونږ سره ورور چې موږ درته څه وایو هغه کوه 3000 روپۍ به درکړو دا د بلاکې پرغه بلاکونه نه شم چلولی بلاکونه ملاکونه نشته یاره ماړه دا ته څه وې دا به موږ 3000 روپۍ درکړو خو نن ورځ به ستا ټوله موږ سره چې موږ ته څه وایي به څه کوه بس صحیح ده ښه به درته کومه هغه کار به کوم چې کوم تاسو وایي ورته ولې ورته ماړه تمارو دا والا 3000 روپۍ بس ټیک ده راځه موږ به دې پوه کړو راځه چانسي دا خو 2 ګنټو شوې دلته کېنولې به وړو څوک کار نه دی اسلاميه په تلي کې نه زرغونېږي دا دوی ورځ په سر بته د خدای پاک په څوک را نازل مړه سه په غم دا ډوري یاره مړه نه غم نه ارسه غلي دي دغه دوه کسان روان دي او شکر
السلام عليكم. دلته څه کوي؟ دا خو دلته کې ملک کار دا وکنه دا ساروی مرو سي دام خرڅاو او دا خر دي چې خر او حلو خیر دی. خیر تاسو کوي یاره داسې کار دی کنه نه د سړي له کار روان وم ډېره موده پسه ته ما له کار روان ده او کنه ما وې چې کار روزګار کومه په خوشو ګرځېدو خدای بد دا خبره خو ټیک ته په خوشي دا خو نر اولاد ته خدای درکړي دي چې ځان له مزدوري کوي شکر وباسه دقه یم یو کار ولې نه کوي مونږ سره دا خر دی دا خرڅو ځان له په پټای کې و مزدوري کوي سیل دی ښه خفه کېږه مه بشره دا ډېر اصیل خر دی ماله چا دا لندن نه راوستی کاتبونه دا خو سم پوست خو یو کار پکې ستا څه کار یقیني ستا بچې ما ته وګوره ته به شوشه سره پرې پرېږده دا خبرې ګوره په انګریزانو خرو چې کوم دی لکه وي دوی پسې لمي لمه دا ګوره تر دې خوښه دا دومره اصیل خر دی یاره منم یې ښه بس بچې بس یو بله خبره تاسو خو دغې پرتغال خچولی دا پرتغال خو پکې ځکه اچولی که نه چې دې ته نظره کېږي تا ته ښه پته لګي مشته د پښتنو ډېرې سپورې سترګې دي خو چې څه ته وګوري بس نظر وایي نو ځکه بې تا کپړه شولې دا مې په دې وجه اچولې ده چې نور هم پرې نه لګي د خلکو نظر پرې نه لګي پیلمن چې منم دې ښه دا خبره کاتبونه نظر کېږي انت انسي دا خبر ما لالي نو په خیر څه کوې بیا معلوم یو خلک په فکري کې تماشې کوي ډېر ښکلي دي یاره خبره خو دې بدل دی پاشه یاره هم داسې کار دی بارملکي خر دی که نو که پس که بینه موږ ځان والو نو پای به کېږي ګران خرڅ کړو مینه به ګران خرڅ کړو سم تک سپین دي سم ښکلي دا ټول پیسې څو دي پیسې 50 زره دا سړی 50 روپۍ هزاره که نه روپۍ ته خبره کاکه واوره دا په څو لګي یاره دا مې داسې کار دی که نه یو 15 روپۍ بدل کړو مړه په 15 زره باندې خو د خر خپې نه کېږي 15 زره خره کېږي نه روپۍ بس نه راشه خبره خو واوره کنه ما ته د وکې دې نه مخکې یو کس راغلی هغه له په سوال لوی خوار نه کړو خو خیر دی اسلامیه دا سړی غږ جزا کار یو خیر دی په دې سواله په دې سواله مړی داسې کار دی کاکا که نه چاله مې نه دی ورکړه خو ته یې دې د کار روانې ګوره وته دا خو ور داسې خر دی که نه چې ما اصیل دی اصیل دی بس مشره خفه کېږه مه دا په خبرو پېښ شوي دي راکړه 1.5 روپۍ ستا شو دا اوس ماره وته 15 لس 15 شل 15 دېرش داسې کار دی کاکا مونږ د نه ځو چې مونږ تللي یو که نه دی به راپرانه دی نه مونږ پسې عادت دی بیا راپسې رامنډې وایي خفه کېږي زه دواګانې کوم کاکا یو خبره کوم پلار ورونو ته دواړو ته ورډې مینه نه خر دی د غوښې پیسې امبار دي اوې کور ته یې بوځې خو څوک یې د نو نوي څادر ته لامل ورکوي واه به زکه زیاته وه دا د برمل خلک پروټ یې خوړلي پروټ چانس مو چانس سړی پوکې وایي ځکه معلومه ده کې او د چو پیدا شو پیدا کېږي مو چې پیدا کېږي نه خرابانې ځه خیر ځه خیر صبر دې دې لږه ها چې دا مخې له ښکلې ښکاره شي ښه ده صحیح ده ته پرېږده سړیا مه خو ښه ځه ځه دا کنه نه ته مخې خو ښکاره کوم کنه خدای پاکه